چې آیا دا ممکن ده چې یاره جنات هغه د انسانانو لپاره شي مسخر شي او د هغې په خدماتو کې دی ولګي؟ او بالکل داسې شی ده. د اهل سنت والجماعت په مسلمانانو عقیده دا ده چې یو انسان هغه د خپل ځان لپاره دا ممکن ده چې هغه د ځان لپاره جنات هغه مسخر کړي او په خپل خدمت کې ولګي. داسې کیدی شي. دویمه مسله هغه دا ده، په دې کې دننه مسله ده چې آیا دا کول جایز دي که نه؟ دا کول ناجایز دي. دا کول څه دي؟ ناجایز دي. اوس دویمه مسله هغه پکې دا راغله چې سلیمان علیه السلام بیا دا کار ولې کو؟ دا خلک مسخر کول او د دې خلکو نه خدمتونه واستنه. خبره اسانه ده، کنه الله فرمایي چې دا کار خو ټیک نه دی، خدا به امر نه و دوم په حکم موږ ته ویلو چې څه وکړه. پوهیږئ په دې مسله باندې دا الله جل شانه حکم وشي بیا خبره ګرانه پکې نشته. دا خبره اوس هم کېدی شي او ممکنه ده چې یو انسان اغله الله جل شانه صدا سے طاقت ورکړي، روحاني طاقت چې په هغې باندې روحاني مخلوق هغه کنټرول کړي. داسې کېدی شي خدمت ته اغوستی شي باقي. خو دا کار ناروا دی، روا نه دی. ځکه دا خلک دا چې ته په خدمت کې ولګې چې ته ورته یې ماله پیسې راوړه او ماله خوراک راوړه، مڼې راوړه، کچالان راوړه، خو دا به د چا نه پټۍ راوړي به که نه؟ دې سبا خو نه دی کرلی، خو د چا نه به پټۍ غلا کوي به تاله بیا راوړي. د دې نه خدمتونه اخیستل هغه روا نه دي. ځکه هغه طاقت شته نه د سلیمان علیه السلام هغه چې ته به ټوله دنیا باندې ته نظر وساتې او بیا وایې چې او د پټ کړي نه دي داسې دي، حلال راوړئ، جایز راوړئ. ځکه هغه څه ته نشي رسېدلی، بیا به پیرې ولې لېږي. او که ته وایې چې نه ما هغه لېږلی هغه حلال کار کوي، نو دوه خبرې دي، یا خو به ته هغه ځای ته رسېدی شي یا به نشي رسېدی. که نشي رسېدی نو د پیریانو دا کار مه کوه، او که رسېدی شي نو ته د پیریانو ولې ځان سره کښېنولي مسخر کوي او پته لګي چې نشي رسېدی. نه طاقت نشته، نه د بې امرنا خلاف دي دا کارونه چې انسان وایي چې ما جنات مسخر کړي دي او زما انډر هغه کار کوي. همدغه شی مشران دا خبره کوي. چېرې زموږ په علاقه کې یو سړی و، ډېر نیک سړی و، ډېر بزرګ سړی و. عجیبه کار به کېدو، وایي هغه چې چېرته لرګي به پکار شو که نه لرګي زموږ په علاقه کې زموږ په ځای کې وایي مونږ ته یې سبا راځئ به دلته به دا ځای ډک وي د لرګو، اجسار به مونږ رالو ځای به د لرګونو ډک و. بیا دې مونږ تپوس وکړي دا څوک دي؟ وایي چې دا جنات دي، دا ما مسخر کړي، زه پرې کارونه کوم خو بېجا کارونه پرې نه کوم، حرام کارونه پرې نه کوم، زه ځنګل ته لېږم صرف لرګي پرې راوړم، د ضرورت شی پرې راوړم. دا خبرې هغه وکړي نه، الله عالم دی، الله جل شانو په دې کارونو باندې ښه پوهېږي، مونږ په دې څیزونو باندې نه پوهېږو. صرف د قرآن مجید فلسفه دا وایي چې انسان له الله جل شانو دا طاقت ورکړی دی چې هغه پیریان مسخر کولی شي. خو دین اسلام دا وایي چې د یو انسان لپاره پیریان مسخر کول او د هغې نه خدمتونه اخیستل دا جایزه دا نه دي. ځکه پته یې نه لګي چې حلال کار کوي که حرام کار کوي. دا دویمه مسله ده. الله جل شانو فرمایي ومن الجن او بعضې پیریان من هغه یعمل بین یدیه، سلیمان علیه السلام وړاندې به کارونه کول، خدمت او مهنت پې کو باذن ربه. خدا د چا په حکم و؟ دا د الله جل شانو په حکم باندې. دغه فرق ښه ومن یزغ منهم عن امرنا، او په دغې پیریانو کې جناتو کې به چا چې څوک چې به کوږ شو، ومن یزغ